السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه یم تاسو ورو حسن شاهد. یو ځل بیا ټیکنیکل حسن یوټیوب چینل نه تاسو په خدمت کې حاضر یم. ان شاء الله خو ګمرګرو په نن ویډیو کې به تاسو ته هغه طریقه ښایم چې تاسو څنګه کولی شئ چې بالکل په یو کلیک سره انګلیش پښتو ته یا اردو ته یا پښتو دغه شان انګلیش ته یا بلې ژبې ته ترانسلیټ کړئ بالکل په یو کلیک سره. ډېر زیات ملګرو کمنټس کول چې موږ دپاره دا ویډیو جوړه کړه چې موږ څنګه کولی شو چې موږ دغه شان انګریزي میسج پښتو ته بالکل په یو کلیک سره بدل کړو. زه تاسو ته دلته وښیم تاسو ته ښکاري دلته بالکل په یو کلیک سره تاسو کولی شئ دا زموږ سره دا سرچ غونډه کې سایمبل دی زموږ سره دا نشان دی. اګر زه به کم میسج باندې مودرم نو تاسو ته ښکاري اټومیټکلی دا پښتو ته بدل کړي. تاسو ته ښکاري نو تاسو هم دغه شان کولی شئ چې بالکل په یو کلیک سره دغه شان ټول میسجونه یا هر څه چې کوم دي تاسو په فیسبوک کې یا په هر څه کې تاسو غواړئ چې زه د هغې معنی بالکل په اسانه طریقه سره معلوم کړم نو صرف دا یو شي تاسو په هغې باندې د پاسه داسې ودروئ نو اټومیټکلی د هغې معنی چې کوم ده نو دا به تاسو ته وښیي. اوس دا موږ په خپل موبایل کې دا سیسټم څنګه کولو دغه ټوله طریقه تاسو ته ښایم. خو د دې نه مخکې تاسو زموږ چینل ټیکنیکل حسن نه سبسکرایب کړی دا ضرور سبسکرایب کړئ او زموږ د فیسبوک پیج ټیکنیکل حسن ځان سره هم لایک کړئ چې زموږ راتلونکي هر یوه ویډیو تاسو ته بیا په خپله درځي. نو سمپل تاسو چې دا کومې ویډیو ګورئ د دې ویډیو د پاسه به تاسو ته یو لینک میلاو شي اپلیکیشن لینک. په دغه لینک باندې کلیک کړئ تاسو به یو ویب سایټ ته لاړ شئ. په ویب سایټ کې به لږ لاندې لاړ شئ په سور ډاونلوډ نشان باندې به کلیک کړئ نو تاسو به دا اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. او په یوټیوب کې به تاسو سمپل زما د ویډیو نه چې کوم لاندې لیکلي دي په دې باندې کلیک واخلئ. تاسو ته یو ډسکرپشن کولی شي په ډسکرپشن کې به ورته ما لیکلي اپلیکیشن لینک په دغه باندې کلیک کړئ تاسو به دا اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. کله چې دا اپلیکیشن تاسو ډاونلوډ کړئ سمپل دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې داسې کولاو کړئ. ډېر زیات سمپل او ډېر زیات ساده طریقه ده. ټوله طریقه تاسو ته ښایم چې تاسو په کومه طریقه باندې په خپل موبایل کې استعمالولی شئ. چې کله که تاسو غواړئ چې زه یو میسج د هغه ځای نه کاپي کړم او سمپل په دې ځای کې هغه زه پیسټ کړم او معنا بیا ماته هغه راوباسي چې د هغې څه مطلب وي نو سمپل تاسو به دلته انګلیش داسې سلیکټ کړئ او دلته به پښتو سلیکټ کړئ. سمپل تاسو چې کله دلته کلیک داسې په د انګلیش باندې واخلئ نو دلته چې کومه ژبه مو وي نو هغه تاسو دلته سلیکټ کولی شئ. تاسو ته ښکاري که تاسو دلته پښتو ولیکئ او بیا انګلیش ته ترانسلیټ کول غواړئ نو سمپل تاسو به دلته پښتو هم شئ سلیکټ کولی او که تاسو انګلیش نه پښتو ته سلیکټ کول غواړئ نو ترانسلیټ کول غواړئ نو سمپل هغه به تاسو بیا دلته پښتو او دلته انګلیش او که تاسو غواړئ چې زه پښتو انګلیش ته ترانسلیټ کړم نو سمپل بیا به دلته پښتو او دلته انګلیش دا به تاسو په دې طریقه باندې کوئ. بیا که څنګه موږ کولی شو چې موږ هغه اپشن ان کړو په دې باندې چې اټومیټکلی موږ هلته په هغې باندې دغه سرچ غونډه کې نشان د پاسه ودرو موږ له معنا راکوي. د هغې لپاره به سمپل دلته سایډ ته به د پروفایل نشان باندې داسې کلیک واخلئ او تاسو ته ښکاري دلته بیا سیټنګ تاسو له درکلی دی. نو په دې سیټنګ باندې چې تاسو کله کلیک بیا واخلئ دا اټومیټکلی تاسو دلته بل یو اپشن درکړي میجک ترانسلیټ تاسو ته ښکاري نو سمپل په دې میجک ترانسلیټ باندې بیا کلیک واخلئ. بیا دلته تاسو ته ښکاري تاسو ته وایي چې تاسو کم مطلب یور نیټیو لینګویج یعنې تاسو کم الفاظ بلې ژبې ته اړول غواړئ نو سمپل تاسو په دې ځای کې به انګلیش سلیکټ کړئ. تاسو ته ښکاري او کوم چې لینګویج ټو بي ټرانسلیټډ هغه زبان چې کوم ته به بیا ټرانسلیټ کېږي نو هغه په دې ځای کې تاسو پښتو سلیکټ کړئ. تاسو ته ښکاري سمپل چې په دې باندې تاسو کلیک واخلئ نو دلته تاسو ته ښکاري دلته پښتو فارسي تاسو ته ښکاري ټولې ژبې تاسو له درکلي فارسي هم ده پښتو هم ده نو تاسو به دلته سلیکټ کړئ. نو بیا چې کله دغه سرچنګ نشان تاسو دلته په څه باندې هم د پاسه ودروئ نو اټومیټکلی هغه اپشن چې کوم دی نو هغه به تاسو سره بیا کار کوي. تاسو ته ښکاري دلته دغه اپشن زموږ سره دا چې زه په څه باندې مودرم نو تاسو ته ښکاري اټومیټکلی د هغې ټول معلومات چې کوم دی تاسو ته بیا په پښتو کې تاسو ته دا پرووایډ کړي یعنې په پښتو کې تاسو ته دا شو کی. نو تاسو ته ښکاري چې تاسو په څه باندې مودروئ بیا نو اټومیټکلی دلته سمپل دا اپشن چې کوم دی دا به تاسو په خپل موبایل کې ان کړئ نو بیا به تاسو سره دا نشان چې کوم زموږ سره دی دا یو نو دا به تاسو په سکرین باندې راشي. نو د دې اپلیکیشن لینک چې کوم دی په فیسبوک کې چې تاسو دا کومه ویډیو ګورئ د دې ویډیو د پاسه وګورئ ما ورته لیکلی اپلیکیشن لینک په دغه لینک باندې کلیک کړئ تاسو به دا اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ او په کمنټس کې تاسو لا ما په فرست کمنټ کې د دې لینک درکلی دی اپلیکیشن لینک په دغه لینک باندې کلیک کړئ تاسو به دا اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. نو هغومر کولو دا و د نوي ویډیو کې ویډیو هم خوښي ویډیو لایک کړئ چینل ځان سره ضرور سبسکرایب کړئ پیج هم لایک کړئ. موږ به خپل دعاګانو کې یاد ساتئ د الله په امان.